اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې تیر درسونه مو زده شوي. بیا هم حاضر شویم چې تاسو ته یو نوی درس وړاندې کړم. د نوي درس عنوان دی مرکزي تناظر. که چیرې او د ا اضافه د ټوټه خط منځنی ټکی وي، په دې حالت کې او ته مرکزي تناظر وایي او وایو ا او اضافه نسبت او ټکي ته متناظر دي. له دې څخه مقصد دا دی که موږ د A او A زبر یو ټوټه خط ولرو او او د B منځنی ټکی وي، په دې حالت کې او مرکزي تناظر بلل کیږي او A او A زبر نسبت او ته متناظر دي، ځکه چې نسبت او ته په مساوي فاصله کې پراته دي، یعنې د A او A زبر ټکي. که چیرې د اس هر ټکی متناظر نسبت او ته د اس پر مخ باندې وي، نو وایو اس نسبت او ته متناظر دی. په دې حالت کې او د اس مرکزي تناظر دی. له دې خبرې مقصد دا دی که موږ اس ډوله یو منحني خط په پام کې ونیسو او او د دې منځنی ټکی وي، نو او په خپله د اس مرکزي تناظر شو او نور ټکي چې د اس پر مخ باندې پراته دي د نورو ټکو سره چې نسبت او ته په مساوي فاصله کې د هغې سره پراته دي متناظر دي. نو په عموما کې دغه اس هم نسبت او ته متناظر بلل کیږي. بله خبره، د یو شکل د تناظر پیدا کول لپاره نسبت د یوه ټکي ته باید د شکل هر ټکی له او سره ونښلوو او په خپلې اندازې سره امتداد ورکړو. هغه شکل چې لاسته راځي د اصل یا لومړني شکل متناظر د او ټکي ته دی. ډېره ساده خبره ده ګرانو زده کوونکو. د دې لپاره ABC مثلث په پام کې نیسو او دلته یو ټکی چې په او سره یې نوموو هم په پام کې نیسو. د مثلث د هر راس څخه دغسې په ټکو ټکو باندې خطونه رسم کوو تر څو دغه رسونه د او ټکي سره ونښلېدل شي. وروسته له دې د راسونو او او ترمنځ هر ټکي خط چې څومره فاصله لري په هماغه اندازه مخکې هغه خط هماغه شکل جوړوو. مثال که دلته 10 سانتي متره وي، دلته هم 10 سانتي متره خط د او ټکي څخه مخکې وړو. همدغه شان دلته د سی او ترمنځ چې څومره فاصله خط لري هم په هماغه اندازه یې مخکې وړو. په دې ډول که د بی او مثال خط هر څومره فاصله ولري په هماغه اندازه دغه هم مخکې وړو. دلته د ټکو ټکو خطونو وروستۍ ټکي په خپلو منځو کې سره وصل کوو، لکه دغه سی زبر نوموو، دا بی زبر نوموو، دا ای زبر نوموو. دغه ټکي مو په خپلو منځو کې سره وصل کړل. لیدل کېږي چې دلته هم د ای زبر بی زبر سی زبر یو مثلث شکل رامنځته شو. دغه شکل نسبت او ته د ای بی سی مثلث سره متناظر دی او او ټکی د ای بی سی مثلث او د ای زبر بی زبر سی زبر مثلث مرکزي تناظر دی. ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې په درس باندې پوه شوي وئ. د زیاتو معلوماتو خاطر تاسو کولی شئ د 8م ټولګي د ریاضي درسي کتاب څخه استفاده وکړئ. په هغې کې مثالونه شته، تمرین شته. تاسو کولی شئ له هغې استفاده وکړئ تر څو ستاسې پوهه لا هم زیاته شي. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم، د الله په امان.